په یو کلي کې یو هلک اوسېدو چې د هغه نوم حیدر و. هغه ډېر زیات محنتي انسان و، خو د ده قسمت د ده ملګرتیا نه کوله. ده سره یوه غوا وه چې هغې به نه پیک ولو او نه د څه کار وه. د کلي خلکو به ده پسې خندلو او ده ته به یې وی چې په دې غوا باندې څه کې، لرې کا خرڅی کا او ځان ته یوه بله غوا واخله. یو ورځ ډېر سخت باران او طوفان و. د کلي خلک په خپل کورونو کې پټ شو، خو حیدر چې ولیدو چې د ده غوا بهر تړلې شوې ده او د ساړه نه رپي، نو حیدر فوراً بهر رامنډه کا او خپله غوا یې راپرانسته او کور ته یې رادننه کا، او حیدر پې خپله کمبل واچوله چې غوا ته د ساړه نه ارام میلو شي. په دغه شپې باندې یو عجیبه واقعه مخې ته راغله. په نیمه شپه باندې اچانک په کمره کې هر طرف ته رڼا خوره شوه. حیدر ویرېدو او هغه راپاڅېدو. هغه چې ولیدو نو د غوا د بدن نه لږه لږه رڼا راوته. بیا غوا په انساني اواز کې وویل چې حیدره، زه یوه عام غوا نه یم، بلکې زه یوه جادو والا غوا یم. تا په ما باندې رحم وکړو، اوس به زه هم ستا مدد کوم. حیدر ډېر زیات حیران شو. په بله ورځ باندې غوا په ځمکې باندې خپه وواله او اچانک د هغه ځای نه د سرو سکې راووتې. حیدر د خوشحالۍ نه اوچت ټوپ و. د دې نه پس به چې کله هم غوا په ځمکې باندې خپه وهله نو د هغه ځای نه به د سرو سکې راوتې. په لږو ورځو کې حیدر ډېر زیات مالداره شو، خو هغه د خپل دولت راز پټ کړی و او د مخکې په شان به یې ساده زندګي تېروله او د غریبانو خلکو مدد به یې کولو. خو په دې کلي کې یو لالچي غل چې د هغه نوم جمیل و اوسېدو. هغه چې حیدر اچانک دومره خوشحاله ولیدو نو د هغه په حیدر باندې شک راغو. یوه شپه هغه پټ د حیدر کور ته راغو او د دیوال د شاته پټ کېناستو. هغه ولیدو چې غوا په ځمکه باندې خپه وهله او د ځمکې نه به د سرو سکې راوتې. د جمیل غل په زړه کې لالچ پیدا شو او په بله شپه باندې د غلا اراده یې وکړه. هغه په پټه باندې د حیدر کور ته رادننوتو او د غوا د کولولو کوشش یې کولو. خو څنګه چې هغه د غوا پړی ونیو نو غوا په زور سره په ځمکې باندې خپه ووهله. اچانک ځمکه وشلېده او یوه غټه کنده پکې جوړه شوه. جمیل غل په کنده کې ورپرېوتو او چغې یې شروع کړې چې ما بچ کې، زه به آینده دپاره غلا نه کوم. حیدر چې کله شور واورېدو نو هغه فوراً راپاڅېدو. هغه خپلې غوا ته مینې سره وویل چې غوا دې معاف کړه، ده ته خپله سزا میلاو شوه. غوا دوباره باندې په ځمکه باندې خپه ووهله او هغه کنده بنده شوه او جمیل غل د کندې نه بهر راووتو. د دې ورځې نه پس جمیل غل توبه وکړه او د محنت سره به یې رزق ګټلو. د کلي خلکو ته چې کله د حقیقت پته ولګېده نو هغې ډېر زیات حیران شو. حیدر به خپل دولت د خپل کلي په بیمارانو، یتیمانو او د ماشومانو په مدد کې به یې استعمالولو. د ده غوا د ده د دولت د ټولو نه غټه ذریعه جوړه شوه. خو حیدر به چرې هم غرور نه کولو. وخت سره سره په ټول کلي کې غریبانان ختم شو او ټول کلی مالداره شو، ځکه چې حیدر به د خپل دولت نه د ټول کلي مدد کولو. د دې کیسې نه موږ ته دا سبق میلاویږي چې مهرباني او سچایي همیشه کامیابي ورکوي، خو لالچ او برایي انسان تباهۍ طرف ته بوځي.